دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري تا ټول عمر د ژوند سره خواري وکړه دا دونه سختې غوټې دې ورکړې دي ما په سمه ټرۍ وکړه چې دا په دې کې بسي دا څه دي دا دې پرون هغه میړه راغلی او که نه هېر شوي و رانه که نه نو هغه څه ډرای فروټ راوړي وو تېرېدمې نه ما خو ته نیمه ګوتهي خوړمه دا نیمه به بیا د خور سره شریک وخورم کولا دې ته چې خوري بسم الله پې کوم څوک واحد راغلی و هله خوله مه چینګه چینګه کوه تا تپوس خو کوې راغلی څه له څه له راغلو نو راضي به نه ولې د خپلې ترور کور دی او بیا زمونږ کور هم دی په بلا دې ستا دا ترور هم ولګي او ستا د ترور دا زوی نه تا تپوس وایم رانه وکوې راغلی څه له وګنې دا خوله دې ماتوم ښه څه له راغلو خیر خو دا تپوس زمانه د سره دا لا څه دي اوکه رانه چومې که توی مه کوه رانه رالی وایي چې نیم وزګار دی رشتې ته او چېرته بل ځای کې راماندې جینۍ میینه شوې او موبایل کې راته تصویران هم ښودو ما خو درته ویل چې دا لږ غلط دی ته وایې نه دا ښه انسان دی دقسې راته ویل واحد داسې نشي کېدی لالا دا خبرې مه کوه لکه هغه ټیک دی او زه بې غیرته یم او زر کله خور دپاره دا غلطې خبرې کوم ښه نو چې هغه راتله د رشتې ختمېدو دپاره نو ډای فروټ یې څه له روړل بیا ګپ درته لګوم ما ویل چې څنګه نیټې له راغلې و مردارې قسم دی خو داسې د راله سترګو کې اوښکې راوستې د خوشحالۍ خبره هم بس ته په ما د ټوپک ډز په شان کې یو حقه د مور لوري په ایمان درته یم که د خوشحالۍ خبرې یې هم رینګه رینګه کې که د خفګان خبرې په هغې خو ته سیلابونه د اوښکو به یې دا راته ووایه ما خو ورته ویل چې دا را روان اتوار نه او د بل اتوار له راځئ تا څنګه خوښه ده بس صحیح ده بیا ما وایي چې بازار ته لاړ شو پیسې را سره دي چې جهیز سامان وایي نه ګورې جهیز مهیز سامانونه دې نه منم دغه کم راشن دا پیسې چې دي دا و ما ته پرېږدي ځکه چې ته لاړه شېبې به زه خورم څه حاجت نشته ته به هلته راځې بس خو رسکې به دا ما ځان له په څه شرمولو جمع کړي دي نه دا به بیا د اوښې سره زه خبره کوم چې وروره دا ته واده کې نو ما به مو سره بوځې چې ځان ته هر څه خورم زه به دلته څه کومه څاروي خو نه یم چې دیوالونه به څټم دې خو ما ته رنګ هم نه دی کړی دا د خوشحالۍ خبرې ما ته ولې نه کوله وی مبارکي راکړئ هلمه وی د تهمتونو سره یار قبوله کړم ستا په دې شاعرۍ باندې شلخ راوغورځئ هغه د منیر بونیري شاعري څوک نه اوري نو ستا په دې شاعرۍ باندې به څوک څه وکړي نه دی اوري بس دا چې هغه زما د زړه د فریاد به اوري دا د هر څه نه زیاته ده او ته ورسره په موبایل هم ولې خبرې کوې ولې خاوند مې دی څه دغه نه دی چې زه به ورسره په موبایل خبرې نه کوم ستا نه خو شکر دی لاړه دغه خو د هغه قسمت دی تندې دې نه دی تیاره تیږه ده راګونجې تندې دې خورې شه نه د پلار د کور او تخدې د زه غیرتي مه تلی وی دا سر به مې ولې شیندلی وی ولې تا ته زه نه معلوم شه ماته دې پته ده غرور یې تو بس دغه پارتی کو په لجوالو وی نازکې ګوره تر دنه نه خبر دا چې کله وشو که نه اسپتال کې نو ډاکټر دې پیس میس وانغستو وته ویل چې دا د شلو کالو شي که نه وی بیا به یې راولي بیا به ونه تو نه که نه خبرې ته یو غوږ نه ږدي نو په ایمان په سر مې دړه کېږي ښه وایو هغوی ورته ویل چې رابې ولې ویې څه کې وایي موږ به بدر اږدو چې دا څه شی دی چې دنیا ته راغلی نو دوی وله به ونه تورنګېنې هغوی وجو استغفر الله ما وی کېدی شي لکه د خور هغه غټه صدمې وخوړه هغې سره دې داسې کوږ بوږ پاتې شوې بیخي داسې وایي او د سړه قیده خندا چا پسې مه کوه خندا چا پسې مه کوه 500 روپۍ راکړه چې د دې نو دا قرض ورکم ډېر بې غیرته سړی نوره سودا ترې راواله رجوع غوړي ترې راواله چیني مالګې مسالې ترې راواله ښځې به ځي راځي دلته او که هغوی په نښه راشي چای به ورله ورکړو نمکپاري او مټۍ به روړې نه 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 ټولې پیسې به ورله په یو ځل ورکړي داسې نه کوو ورې داسې خو نه کوو اوښی به مې ما سره کښېنې چې زه ورسره د دې خبره وکړم که ما ورسره ستا په ډولۍ کې وړي خو ټیک ده کنی نو ستا ډولۍ به هم نه وړي ګورې دا خبره ته صفا کوم راشه خلکه دا اوس کم وخت چې رور به د خو د ډولۍ سره سم ځي څه به خورم پیسې به درله درکمه چې سهار کې راځي نو قتلمي او انډې او چرګان او هر څه په بازار کې والې راپسې به خو په درناوي ساختې روړې هلته بېغمه شه خو پیسې به د ساختي پرېږدي ګوره هر څه به درته پرېږدم خبره ته کوم وایه وختي دا که چوکي دي ملیانو والا ګرځېدو وایي چې
دې رانه ملیان خوړلي پیسې نو که څه 3 تار دې وسرې ما ته په وخت چې بې زه ونه شرمېږم ولې صفا خبره ده تپا باشه بل ورځ مې له زرو لوټ ورکړو ځواني مرګ شي به کباړ روباسه نو کباړ دوی دونه کباړ والی د 10 روپو اسکرین درلې درکې نو ما ورته بیا ماتې نشته ویم ما ته چې رور مې راشي مې 10 روپۍ دي دربکې 10 روپۍ مې ورکړې بدې وي نه نو تا ته ویل چې کباړ دغه فضیلت رور به دې لږ چیت کړی را چیت کړی په بوجۍ کې ویدان څه وړی و باشه نو هغه په چیتو کې به یې نور څومره چیت کې ښه ده داسې کار وکړه ملیانو والا ښځه دماغ راله مه خرابوه زه ورځمه د دا ایپروټ بدل نه وخورم تا خپل حصه خوړلې و دا پوزه دي د سړو نه ښه ده د پیسو غم وکړه خدای دې تا زر واده کړي زه کوه په خپله خو راته بوت ولاړې نه چیر وړي نه روټۍ وړي اوس همداسې راته ولاړې ته وایې چې انټینه کې چا کال بوتو درولې الله بنده خبرې ته زیات نه ځه خو کوه شاوزه کوه چیر روټۍ خو راپسې راوړه که نه چیر وړي نه روټۍ وړي نه اوبه راوړي او حسابه زر که کاټونه او دا ویښته خو یې داسې ساتلي سپرې یو غوبل دی سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی پټیم لا نه دی بکړی پټیم نه کو بکړی خدا کوم شی دی را پسرا لګلې دا خدای مسلمانه زما د باری سړی دی او زما نوکر دی کنه ټول جان یې باندې ګنټو څه ماسته سار راسي نه را پسې چیر وړ نه را پسې وبره وړي الکه چې په خبرې او پسې وړي کنه د خدای مسلمانه نو تم راغلی دی د کې پسې ناستې دا چرته کار دی نو دا کار به تاسو کوي خلکا کریمه تا به پسې راوړې ما اوس د پسې رالم خو ده ویلې چې یاره زه ورځم ته ځه کور ته دی ما سره په نیمه کې میلاو شو تا ته چې ما سره لاره کې میلاو شو تا ما ته ولې ویلې چې کور ته ما خو چې بخار دی کړی پرېږده سان نه راغلی دی یو تیره پسلور کسه نه خو چې په خپله هر کار ته زه به دا بېلچه والم په خپله کوم تاسو بیا راسره پاره د غول چوټي کوم و هغه بره پټي ستا د لاسونه بدنام شو ستا د لاسه څنګه مې راسره به یې کار کوله ستا د لاسه بدنام شو راته ولاړې ته وایې کارټون دي بس داسې دي اوس باسونه مه کوه خو دا ګوره صحیح واخلې په خپله چې یو کار ته ولاړ نه یم که نه ولې ما باندې څه چل شوی دا ګوره یو بل تاسو دغه نه کوه ولې کوه د جاري روټۍ راوړه ځه لاړ شه زه ته روټۍ ته لاړ شه ته روټۍ راوړه زه پسې چای راوړم خبره پټي اوبه شو که نه امیر صاحب خبره پټۍ مې ټولو به کړې بس دې کې یو اډې پاتې چې دو بس پټۍ به ختم شي ښه بیا د چا وار دی دې پسې دې پسې دا حضرت الله ښه حضرت الله ته به ووایې ورته وایې خیر دی خو یو لسل منټه ستا موږ ته راومړي که نه کریمه ورته به ووایې خو راغی نو خو بلې بیرې له بدل موږ ورته اوبه سیوا درکړو خو پټۍ پې برابر راغی صحیح ده اوبه خرڅ یې وکړه صحیح ده ښه مزېدار یو اډې پاتې نه که نور ټول وشو ها د خیره بس غونډ وکړه او څنګه د هغوی دې راغلي وه غنم باندې مو څه چلو شو غنم نن یو قسم نه یې راغلی داسې وې یو هم نه یې راغلی راځه بانک ته به داسې چکر مو په دې پټو باندې راځه وعلیکم سلام څه کې څه به کومه ستا راکې سویمه ده ته څه کې ما ټوپۍ سپینه په سر کړې ما وایي که جومات ته روان یې ما ټول سپینې او کپړې دې ټول اچولي مال کو چېرته نالۍ ته پرېوتی او که سم ګډ وړي نه دا مې بل ور پټۍ نه جوړې کړي ښه دې نه دي کړي که نه ولې مې ښه نه سپینې به دې کړی مسلمانه نو او ته دې نور ته ګرځې که تور شي بیا زه کریم استعمالوم پوډر ارسو زه نه تورېږم او د کوم ځای او د چا کار راغلی په دې مې پوهه کړه دلته ماما کار راغلی یم بس ګرځه که نه ځه که نه که نه اوس دې دې ځمکې ته راولم نو تا نه ولې تپوس کوه خو تا نه تپوس کوم زه به تپوس کوم او ماله به جواب راکړې که را دې نه کړو نو داسې به مې والې ښه داسې بیا وال کې که نه سترګو ته دې ګوره ته کشنې سترګې دي زما خو بیا هم لږې ښکلې دي چک د باندې لګوم چاته وې چاته وې ما اوس په داسې دا غوږ ووامه ګوره او نوم دې څه دی ټوني ټیونینګ دا لا څنګه نوم دی ټوینینګ نه ټوني مالکو ټیونینګ والله سمه عجیبه یو فرشتګي خو نه یې که نه نه وګورې د خوښې مې سم کارټون یې مړه هسې کارټون یې ما نه داسې ته نه یم داسې عجیبه عجیبه را باندې لګي والله ماشاءالله وجود دې ډېر مزېدار دی خو رنګ دې داسې بل شان دی مړه نو بس رنګ به مې ولید الله کارونه یې نو رنګ به مې داسې وي که دا کارونه دي خو ډېر عجیبه یې که نه مړه بس د الله د قدرتونو نظار شمه زار شمه قربان شمه او بالکل او چېرته خوشي تو زه روان یم دغه راته ویلي مالګه راوړو چیني راوړو
هر څه راله راوړه مونږ که مېلمانه راځي نو یې پتا راوړي نو ولې پتا یې راوړي بل څه راوړي وایي پتا یې راوړي څه ما ته خو نه یې ویلې که نه زه ځمه ځې وله راوړم که نه نو ځکه نه به ما وی کو سبق له ځي یا جومات ته ځي ښه ځه به ځه نیغ زه کې نوستلې دا شونډکان د نه روباسمه ګوره دا دې سټ کې داسې خبره واره بیا چې دلته راځې ګوره ځان سره څه چوکه موکه راخله ښه ولې سپي دي او کوسپو ولیدلې والله ناشنا به ورته ښکاره شوی خوړلی به یې ګورې او که نه بله ورځ ما پسې یو سپی شوي پیشو ده او که نه پیشو په شان ښکار یم مړه مسکینه پیشو بیا یې په خبرو کومه که نه زه چېرته روان یم ځه ټیک ته ځه ټیک ته خبره وره کوم ځای کې م کور دی ما مونږ دلته کوارټر کې اوسېږو ښه صحیح شو ټیک شو ها صحیح شو ځه روټۍ خو یې نه ده خوړلې که نه کم دی نه مې یې خوړلې که نه ښه دې کړي مړه ښه دې کړي مړه موږ خوړلې دومره راباندې بوج ده ځه ورشه ځه بیا واخ نه کړي نه کوم ځه والله دلې به مو زلا روټۍ د کوم ځای نه راوړلې دا چې کوم دي دا غټ روټۍ دي دا به م پې وویل هغه څو شو هغه څه بس هغه دي او سودا وادي دي سودا څه نه و هغه او دا 300 غل ها راشه دا بوټي چې کوم دي که نه دا واړه پکې دنه ونه وی ګورئ هغې خو به دې نه دي هغه خو ټیکهداران دي بدرات وله ورکوي حشاکۍ یې دا به یې کال له ماشاءالله دا بوټي نه دي دا داسې بوټي دا دې پرېږده کوم چې غټ دي دا مې ولې ورکړی صحیح ده خو په خپله به ورته ودرېږي ګوره هسې نه زه نه یم او هلته به وځکم لاړ شه ټیکهداران خو به دې نه دا بوټي شو دا داسې شوني صحیح شو صحیح ده هغه بیا خو جبه سبا به راځي ساري خو زه نه منو بس په شروع دې پیو کې خو ورته ووایه چې ګوره غاړه ورته موږ ته دغه کېده که فصل موږ ته خرابوي د دې وجې موږ لکه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته څنګه طبیعت هم ښه دی خیر تاسو ښه جي ټیک ټاک خیر خیریت دی لازم شي اخو دې څه دی وایي و د خدای مسلمانه یو خو به سر دی که نیغ نیغ کېږي چې ما سره ګرده لږ تمیز یې زده که وقل یې زده که نه خو زه یې ورکړې مو که نه که نه ستاسو هغه ولاړه په کنډو وخته ته دا پېژنې چې خوبونه یې راله ارام کړي دي او ستا خوب لا کوم دی مړه او دا ما ولې نه پېژني دا د فضیلت رور نه دی دا مونږ بتلونه اسمان له مې فضیلت کوله نه شکر دی په کنډو وخت او ته لا بیا هم ژوندي او ما ته وایې چې څنګه ورکړې خو یې نه شرمېږه خو نه پوزه دې پرې کړې شه خور دې لاړه او ته لا جون کې او ته دا ځان سره څنګه ګرځې ته ما ته د دا خو پې نور څه نه چې انډیا سره جنګومه خو خو چې ته په کلي کې ګرځېده نو ما وایي ځان له به لسل روپۍ ګټي نو په دا خو د ګټې وټې نه دی دا خو ځان له داسې کږه زانګوره په دا به څه دغه کې خو زه ځان پسې سې شاته ګرځوه رنګه ډنګه به دې پې جوړئ زه څوک یم زه خو دغه شان سړی دا راته ووایه چې ته چېرته روانه شوې ما وایي زه ځمه لږه سودا له تلم ما وایي درځم به که پیسو کې کمې پیشي و نو ولې نه تابعدار مرچکې خان خو د یارانو یار دی او بیا ستا دپاره خو حلال کړې چرګ یم او آخر دې راغلي هغوی د واده نیټه غواړي ښه بیا خو دې مبارک شه انشاءالله چې که خیر وي خدای دې په خیر وکړي او درځو مټۍ به ترې خورو که خیر وي خوشحاله اوسې صحیح ده زه ځم لږه سودا مودا کومه او بل مې دا خبره کوله که تاسو راغلې هغه رور دې لږ نصیحت دې ورته وکړو نو بېغمه شه زه به ورته ووایم دا سودا به زه راوړم نه چې تا زه په سودا پسې ولېږم که نه ته خو په 1 ګنټه کې د خیره لاړ شي په 2 ګنټو کې به ته د خیره راشي او زما به ارجنټ سودا پکاري ډېر بار مه راوځه که نور ته بیا که نه ستا خبرې صحیح ده نمر راله ټول کلر ډیمیج که خو څه وکړمه مجبوري مې ده نه لمن راته ووایي داسې کې یو خو اوږې کې نیغ نیغ کېږي ټول خو یو لیسې دومره او تا ته ګوره ویشکونو ته ګوره ما ته ګرانه ده ګرانه هم درته خو د چا د مخه درته ګرانه هم هغه خو لاړه وایي فضیلت چې ته به کمزې کې رور خو دې نه جاړي خو زه به درپسې وجاړم وایي په موبایل به یې پټې پټې خبرې کولې دا د دې موبایل کانې وي ته څنګه رورې چې په خور پې نه شوې په جاړه خیر دی زه دې د خور پزې یم ستاسو د شوملې او د هندوانې هغه ټوکه ده خپل منځ کې م ښه لګي خو چله ما ته جوړ کړی دی ما ته تا ته م چل نه دي جوړ کړی نو څوک هم نه د هغې د جړا فریاد یې څوک نو ما ویې صدقسته مې ورته وجړل کم په رښتیا مې وجړل الله دې مې کې ښه ده چې روکه شوه ښه بس پوه شوم نو څوک هم که د ما د کولو سي نو وایم تابعدار ما خو درته ووایي زه مه دغه بره کلي کې یو جرګه ده هغې له ورځمه
ناغه واحد دي سره تاسو ملو شئ نو بیا به هغوی تاسو ته وایي ځکه زمونږ خو مشران نشته ما ویل تاسو په هغه ورځ باندې بېغمه شه نمبر ما سره شته زه به ورته رینګ وکړم څه نیټه واده د واده غونډه خبره به ورسره زه وکړم د فرنیچر سامان نوره څه خرچوي ویم زه تابعدار یم که الله مې عزت وکړه هغه لالا ته مې ویلي خو هغه خو دغه شانتي دماغ نه خلاص کړه هغه به ته وایي چې نه نیټه نه در کوم هغه دي دغه دي ما وې دله به کور آباد کړم نو هغه یوه جینۍ وه نو هغه هم لاړه نور خو د هغه دپاره مور لور لاړه ته دې ګوره کار ته دې ګوره هغه به نه په خپله واده وکړي هغه د برنډې سیکل دی چې چا په مخه که بی جینۍ خو پر لا تو غځو یعنې خور پسې خفه شو د ارمان درغې تاسو خبرې نه ختمېږي ستړی شوم ما خو وی جوړ تو په خور پسې خپې ای غیرتي په کار دی چې سخر راوالي او خولې ته واچې دوی د اوسني زلمي د څه دي وي په جیب کې کاڼي شړنګوي چې پیسې دي زه دې ښه پېژنم مخ پت که خلک را روان دي نو ته ما ته ولې ګورې بی زه چې زور همدا زه لاړو سلام علیکم یو غوړ چې که نیغ کېږي چې ما سره روان یې ګورې په سړیتوب باندې ګرځه ولې نه که ما څه نه دي ویلي ویم ښه ده دله په لار نشتې ترې بس دې پوندو ته یې ګورې سره لوپټکو ده د چا په میخه واچوله کمبخته هغې پسې منډې وې یو میل راځه چې ځو